د جلال آباد ښار د اوړي په موسم کې برېښنا ته تر بل هر څه زیاته اړتیا لري، خو له نغلو څخه دلته راغلې برېښنا وخت نا وخت د لغمان په بادپخ کې د نامعلومه وسلوالو له لورې پرې کېږي، چې له امله یې د جلال آباد ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ وي. دوی وایي چې حکومت دې له نغلو څخه جلال آباد ته د راغلې برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل کړي. دا لومړی ځل نه دی چې بادپخ کې دا مخالفین د خوا د برېښنا د ستنې ویشتل کېږي، دا څو ځل دی. دا نن درېیمه ورځ ده چې جلال آباد کې برېښنا نشته ده او دا ګورې دا حال ده. جلال آباد کې عوام ګرمه ده او بس مسؤلین نه دا غواړو چې دې برګ دپاره اساسي حل لاره ولټوي. په جلال آباد کې برېښنا قطع کېږي په بادپخ کې، د مسؤلینو هم دا خواهش دی چې د برېښنا اساسي حل لاره پیدا کړي تر څو آینده کې دغسې پیښه تکرار نشي. کله پای طالبان وهي وروره، کله څوک وي، کله لینونه خراب شي، کله خپله یې قطع کوي، کله 2 بجې شپې یې قطع کوي. دا کله وي څوک پایې وهلی، څوک یو شی وي، کله بل شی وي. 4-5 کسان را پیدا سي او په 5-6 میلیونو خلکو باندې چې بر قطع کوي، باید د دې پوښتنه وسي او د پوښتنې جواب باید تر خلکو نه واخلي ځکه چې حکومتي ځایونه دي لکه سید عامه او نور همداسې دا برق ته ډېر ضرورت لري. باور دا دی که له نغلو څخه د راغلې برېښنا د مزو مسیر بدل نشي، په دې برخه کې به پرتې ستونزې پر خپل ځای پاتې وي. د نغلو نه چې کومه برېښنا راغلې ده اوسه پورې موږ د جلال آباد د ښاریانو په توګه په سړه سینه دا برېښنا نه ده کارولی. دلیل دا دی چې اول د دې د مسیر دغسې لارو باندې راغلی چې هغه تر ډیره یاغستان دی او هلته هر څوک کولی شي د هغې د تخریب هڅه وکړي. نو زموږ هیله دا ده چې د ننګرهار ته یا جلال آباد ته همدغسې تر اخیره وارداتي برېښنا ورکول کېږي، نو د دې برېښنا دې په اساسي توګه غم وخوړل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د جلال آباد برېښنا د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو له لورې پرې کېږي او مسؤلین یې د اساسي جوړېدو ژمنې کوي، خو لا یې د عمل څرک نه لګي.